من تروریستان نه، من د دنیا قاتلان نه، من د بشر وینه تویونکي نه یو. هغه څوک چې 209 کاله کې 222 کاله د دنیاوالو وینې توی کړي، مسلمان به نه وای. په یوریشیما مو اټوم واچو، د دنیا په تاریخ کې چا نه دا اچولی. هغه څوک 18 ورځې دغې پټګۍ ته کېناستل، 18 ورځې د دنیا په تاریخ کې دغې شملې او پټګۍ دې ته مجبور کړل چې ورسره کېني، چا سره نه و کېناستلي. کمونیستانو تاسې ته یې وایو د خدای په خاطر چې موږ درته معافي کوو، تاسې ولې د خپل خره نه لا نه راکښته کېږئ؟ موږ هغه چاپېران نسکور کړل، هغه لویه امپراتورۍ د جماهیر شوروي دغه د پټګۍ خلکو ولنګوله، ړنګه یې کړله. نن د ناټو اتحاد په ړنګېدلو ده. مسلمانانو دغه خوشحالۍ مو بیا مبارک. امریکایانو وتل د افغانستان نه مو بیا مبارک. خو د خدای په خاطر هغه څوک چې په افغانستان کې د کافرانو او د هغوی د غلامانو په جامه کې اوس هم د ما پټګۍ ته ډېش انتن وایي، نو دا به یو ظلم وي. د افغانستان مظلوم ملته نور راځئ د اخوت د ورورګلوۍ مسئله به جوړه کړو. کله چې خدای د افغانستان امریکایان وویستل په وتلو دي انشاءالله، راځئ بیا د ما پټګۍ ته ډېش انتن مه وایه، ځکه زه به عفو وکړم. د ما شاګرد دې ګوره بیا نه کوي، که ته ما مړ کړې که ما شهید یې نو ما ته افتخار ده. خو په دې خبر اوسه د ما شاګرد به بیا په دغه عقیده چې زه یم چې لږ د عزم او د عفو قدم به در واخلم، د ما شاګرد بیا د عفو خبر هم در سره نه مني، دا ومنه در سره نه مني. د مونږ دغه سپین ږیري علما کېدی شي در سره عفو ومني، خو د مونږ شاګردان د مونږ هغه ورونه چې ما روزلي دي بیا دا در سره نه مني چې تا ته عفو وکړي. راځئ افغانانو، ټول د مجلس ګډونوالو، که حکومتیان یې که هر څوک یې، که د هر ولایت یې، امریکایانو د وطنو نه وروسته په افغانستان کې شرط لمن مه وهئ. یو د بل په مقدساتو باندې به پیغورونه نه ورکوو، په شریکه به د افغانستان کې یو اسلامي نظام جوړ کړو، یو اسلامي کور به جوړ کړو. ټول افغانان، ازبکو، تاجک، فارسیبانانو، پښتانه، جنوبي او شمالي او شرق و غرب د اسلامي چتر لاندې به داسې اخوت ورورګلوي وو چې د هر چا حقونه پکې وي. نه به د ما پټګۍ ته څوک جشنتن وایي، نه به د ما ګیرې پسې څوک ملنډه وهي، نه به د موږ مقدساتو ته څوک څه وایي، نه به د شپې چاپې وي. د شپې چاپې څه حال ده؟ د پرون چرسیا کې چاپه وهلې. ورسئ خلکو، پوښتنه ترېنه وکئ، دغه څوک چې شهید کړی پوښتنه وکئ. افغانستان خلک په زور نه قرارېږي، والله په زور نه قرارېږي. د افغانستان فی الحال زعیم نه مو یوه غوښتنه ده، په ملت رحم وکړه، ملت باندې رحم وکړه. ملت داسې یو بدماش ملت ده، قسم ده چې یو سر یې پرې کوې د سر په ځای په زرګونو نور سرونه را پیدا کېږي. نور دې خوښه که ځان د دې ملت بلې، که ځان د دې ملت زعیم بلې، خیرخواه بلې، خیر ده ته دې نه یې پاچا. افغانستان کې د امن راغلی، هر څوک چې راځي چې د افغانانو اتفاق پې راځي، خو اسلامي نظام راځي، زید دې وي، عمر دې وي، بکر دې، ته ولې کلک یې د خپلو څو ورځو قدرتونو دپاره؟ لږ خو فکر وکړه، د ظاهرشاه د حکومتونو نه تر نن څومره لوی امپراتورۍ ولې د نجیب غوندې لوی ملعون چې 80,000 مسلمانان یې تر اوسه پورې هغه خاورې ته ورسېل، غوړ شته پکې، کارملو، ببرکو، حفیظ الله، فلانو هغوی څه شی وکړل؟ که په مرګ کېدلی، ای د لوګر علماو، ای د کابل علماو، ای د خوست او د پکتیا او د قندهار علماو، تاسو
داسې ده په الله قسم دې موږ خو نه په یادېږي سپین ږیري علما مو نن بدنونه یې نسته قبرونه یې نسته څومره ظلم یې ورسره وکړ هغه علما هغه پوهان هغه جهادي مفکورې او اسلامیزم خلک د هغوی نن جسدونه نسته د کابل حضرتان د افغانستان لوی افتخار نن یې د مشرانو قبرونه نه دي معلوم نو هغه ظلمونه تاسې نه محکوم کړي دي خو که په ظلم باندې کېدی هغه لویې د ظلم امپراتورۍ به نن نه وي ړنګې نن د ظلم امپراتورۍ ړنګې شوې نن د ظلم امپراتورۍ ړنګې شوې الله اکبر تر اوسه پورې د موږ د مدارسو سره هغه چلند کېږي چې موږ د دې ملت دښمنان یو هغه ټول هغه علما دي چې دلته پاس ناست دي د افغانستان هغه خلک دي چې هر یو د تورن جنرالو د بریګ جنرالو د او فلان جنرالانو مرتبې لري هغه جنرالان داسې په عزم ناست دي د تا جنرال به راسي داسې به کښېني وایي ورئ د باطل زمنو دغه ټول د موږ جنرالان دي تاسې په اصطلاح باندې دومره د امن په فضا کې ناست دي د افغانستان دغه نازک حالت الحمدلله دلته ناست دي خو یو الله باندې ایمان لري مخکې مو ختم کړي ول الله بیا را پیدا کړل قسم په الله باندې مسلمانانو ورونو خیر د افغانستان ملته راځئ نن د افغانستان ملته چپ مه کښېنئ د تاسې په وینو خلک معاملې کوي که چپ کښېناستلی که غلي کښېناستلی هر سړی به راځي دا ولې خو دوی لاړل بل به راځي خیر د افغانستان ملته کینی مغلی د دې نه وروسته انشاءالله ډېر یا یو کال بعد یا خو د کال مسئله نه د نږدې وخت د افغانستان مسئله جوړه ده دا لوی اشغال د ناټو زبرځواک د افغانستان نه وتونکی ده انشاءالله مسلمانانو باندې لویه خوشحالي ده خیر ده ما بله ورځ یو ورور ما ته یو فلم راوښود په خدای قسم یو طالب هر څوک چې د طالب د دې ملت بچی ده د ټانک په مخ باندې پروت د کمیس یې ترې ویستلی چاړه ورسره ده په دې زړه باندې داسې وهي زنې تو طالب و فلان و فلان په هغه خدای مې د قسم وي چې ما ولي ما ویلې هغه څوک چې د دې حکومت کې وظیفه ترسره کړې باید ژوندی پاتې نه شي خو بیا هم نه وایو خیر دې ووینئ خیر دغه فلم پیدا کوي ووینئ ولې مسلمانانو هغه طالب ته د ملت بچی ده بل څوک نه ده په خدای چې د پاکستان او د امریکې نه ده راغلی ولې چې دا 40 زره زندانیانو باندې د پولیچرخي زندان ډک ده وی افغانستان کې طالبان صلح ته نه کینی راخلاص که زر کسان راخلاص که دا سبا ته زر هغه کسان راخلاص که چې 11 کاله یې وتلي زه به یو خپل مثال درته ویم تقریبا یوه جمعه مخکې د ما یوه ترور مړه وه خاله مې وه سکه خاله مې وه د مور خور مې وه د ما د مور خور وه اولاد یې نه زوج یې وفات شوی مریضه وه دلته به د موږ ماماګان هم ناست وي وایي خدایه ماما مړه کوي چې یو وارې د موږ یو د ماما زوی د 11 کاله کېږي زندان وخت یې پوره ده وایي خدایه ماما مړه کوي چې هغه یې ورې ووینم څومره افغانان په دغه امید ناست دي که ته د افغانانو په وینه لوبې نه کوې هغه څوک یې خلاص کړي هغه څوک راخلاص که چې زندانونو وخت خو یې پوره ده که راخلاص که زر کسان دا د ملت علما به دې تاسې ملګري د هغوی نه به غوښتنه درته وکړي چې ورسره کښېنئ نو ته خو شپه ورځ د ما د ملت وینې تویوې د ما یوه مور چې بې اولاده مور په دغه ارمان مړه کېږي چې خدایه مرګ خو راځي په دغه لا مې عمر لږ وکړي چې زه خپل خوریا یې ورې ووینم چې د هغې بچیان زلمیان شول دی چې زندان ته تله اولادو
زلمی و پیغله شوی خیر د ملت اے د حکومت بچیانو اے په حکومت کې مامورینو پوهېږم چې دلته ټلیفونونه ټوله دنیا یې اوري د خدای په خاطر باندې ما څه درته وویل ما چې هغه فلم ولید چې یو طالب پټان پروت په زړه یې وهي هغه الله نارې وهي دی ورته وایي مرګ الله بیا هم زه وایم چې خیر د عفو دې وي د هغه شهادت دې الله مبارک کړي د افغانستان ملت باید د نورو وینو نه وساتل شي د افغانستان ملت تقریبا فکر کوم زرګونو نه خو تعداد وتلی داسې لسګونه زره به ووایم ای مسلمانانو په یو غږ راسره ووایئ د افغانستان نه د امریکایي اشغال د ختمېدلو نه وروسته موږ په افغانستان کې یو اسلامي نظام غواړو د حکومت نه یوه غوښتنه کوو د حکومت نه یوه غوښتنه کوو چې دغه چاپې چې ټول عام ملت تاسې به یې اورئ هره ورځ یو نما اعلان کوي چې ملکي خلک په قندوز کې څوارلس شهیدان شو په قندهار په پکتیا او په خوست کې یو نما اعلان کوي چې دا ملکي ملت ته موږ د دې حکومت نه غواړو چې بیا د موږ ذمهوار نه یو بیا که بالفرض موږ علما نه ولو بیا موږ نه څوک غوښتنه وکړي نه کړي چې د افغانستان دغه ځوان قهرجن ملت تاسې قرار نه کړو ځکه چې د تاسې دا ظلمونه یي بیا هغوی نه په قرارېږي بیا دې موږ نه دغه غوښتنه ونه کوي چې دا وینې په قرار کړه نو ما چې څه ویلې دا مې لا بیخي زړه م نه بس همدومره بس ده ټولو مېلمنو هر کله راسئ خدای مو راوله خصوصا هغه شیوخ چې دلته ناست دي خیر د وخت خو کم وي تاسې خدای وکړي مونږ سره خفه نه سئ الله پاک مو جوړ لره الله پاک مو کامیابه لره ګرمي کې ناست او خامخا تکلیف خو دین خو ده ټول تکلیف الله پاک دې تاسې دا قرباني قبوله کړي الله پاک د افغانستان کې یو امن صلح راولي امریکایان دې الله پاک د افغانستان نه ورک کړي مونږ افغانان خپل افغانان یو خیر د زړونو کې ملک عقدې شته خدای پاک به هغه خلاصې کړي اوس به موږ پوه سوي یو د موږ هغه تېر مشران هم اوس پوه سوي دي انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین